استغفروا یمتعکم متاعا حسنا. استغفار کې دا کمال دی چې څوک استغفار وایي نو ښایسته عیش به یې وي، د هغه به زندګي ډېره ښکلې وي، ډېره ښکلې. دته ته به دنیا څه مشکل نه پیښیږي چې استغفار چاري. طالبان ډېر تنګدستي، ډېر غریبي، شکایات لري، چا ودونه کړي ای ته مشکلات وي. بهترین ذریعه د فقر د ختمېدو لپاره استغفار دی. بس استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب الیه. دا استغفار دا د وظایفو نه وګرځوئ. سهار مانځنه بعد خامخا دا وظیفه کوئ. ګوره دا د قرآن کریم حواله ده. ان استغفروا جواب امر دی. ان استغفروا امر یمتع متاعا حسنا. متاع خوار جاتا ورگئی فحسن متاع بدر کی عیش با عیش حسن در پیدا. نوح علیہ السلام قوم تسوی قلت استغفروا ربکم انه کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا یمددکم باموال وبنین. دا یمدد دا قلت استغفروا امر دا پارا جواب امر دا. تاسو استغفار وائی یمددکم باموال باری تعالی بڑیر زیت مالون در کی او حلال مال بوی، پاک مال بوی. یمتعکم متاعا حسنا الى اجل مسمى او یا یمتعکم عیش بدل کی عیش حسن پا اعمال صالح باندے الى اجل مسمى چو وقت مرگ ویوتی کل ذی فضل